لنن څخه یو سلو څلور څلوېښت کاله دمخه انګریزانو په خپل تاریخ کې ولیکل چې د میوند په جګړه کې د دوی 8000 لښکر په 48 ساعتونو کې د افغان غازیانو لخوا له منځه ولاړ او د دنیا پر مخ د برتانیې له غرور نه ډکه او نه ماتېدونکې امپراتوري داسې شکست د مخه نه و خوړلی. په 1880 میلادي کال کې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان انګلیس دوهمه جګړه رامنځته شوې او انګریزانو پکې شرمېدلې ماتې خوړلې ده. په دې غزا کې د ملالۍ میوند په شمول افغان اتلو او میړنیو مجاهدینو د انګریزانو هغه دوهمه هیله هم له خاورو سره خاورې کړه چې غوښتل یې پر افغانستان د دوهم ځل تیری او یرغل په پایله کې لوی کندهار له افغانستانه بیل کړي او د افغانستان له ویشلو وروسته د هندوکش تر سرحد پورې ټول افغانستان له خپل ستوني تیر کړي. دې جګړې چې پکې افغان پیغلې ملالۍ له افغان میړنیو غازیانو سره د انګریزانو خلاف په جګړه کې برخه اخیستې وه، له همدې امله دا جګړه خورا زیات شهرت لري. ملالۍ چې په کال 1818 کې د کندهار په میوند کې زیږېدلې، دې شپنې پیغلې په 19 کلنۍ کې چې 1880 کال د انګریزانو او افغانانو ترمنځ یو خونړی جنگ کې برخه واخیسته. په داسې حال کې چې د دې جګړې مشري ایوب خان کوله چې د امیر شیر علي خان زوی و. په میوند کې افغانانو انګریزانو ته داسې سبق ورکړ چې په ټول تاریخ کې به یاد لري. سید کریم ربزی درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایي. افغانستان چې په پیړیو کې بې شمېره جګړې لیدلې او د کورنیو ستونزو او بهرنیو سیاسي او پوځي لاسوهنو سره بیا هم د شته دښمنانو لپاره بیلولو سرخوږی جوړ کړی، ځکه چې خلکو یې په خورا کمو اسانتیاوو د دښمن مقابل کې مبارزه کړې. د دې هېواد غرنۍ جغرافیه هم د دښمن مقابل کې ستره وسله بلل کېږي. خو د میوند دا جګړه چې په کال 1880 د جولای پر 20 د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پیښه شوه، دې جګړې په اسیا کې د برتانویانو چې په نیمه نړۍ یې واک درلود د اختتام او ختیځو ولسونو د ازادۍ غوښتونکو پاڅونونو بنسټ کېښود. د جنرال ډونالډ سټیوارټ په کومانده 12000 کسیز پوځ د 1888 کال د نومبر پر 21 پر افغانستان د دوهم ځل یرغل په لړ کې د کندهار پښین ولسوالۍ ته داخل شو او ښار له یوې نیمې میاشتې وروسته یعنې د جنورۍ پر 9 سقوط وکړ. په لندن کې له افغانستان د کندهار د بیلتون پلانونه تر غور لاندې وو چې انګریزانو د 1880 کال د اپریل په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې کندهار نور له افغانستانه بیل شو او شیر علي د مهردل خان زوی به د کندهار او ورپورې تړلو سیمو د خپلواک والي په توګه د کندهار چارې پر مخ بیایي. په کندهار کې د انګریزانو سیاسي افسر ډګروال سینټ جان د مې پر 11 لویه غونډه راوبلله او د کندهار ولس یې له دغه ناوړه اقدامه خبر کړ. سینټ جان غونډې ته شیر علي د کندهار او ورپورې سیمو والي اعلان کړ. دا والي په کورنیو چارو کې خپلواک او په بهرنیو چارو کې د برتانویانو تابع و. په هغه وخت کې د کندهار ټولې سیمې د انګریزي پوځ لخوا ساتل کېدې، خو افغان ولس ته داسې هیڅ د منلو نه و. په ټول هېواد او په ځانګړې توګه په کندهار کې د انګریزانو پر ضد د جهاد او غزا غږ پورته شو. دا د افغان انګلیس دوهمه جګړه بلل کېږي. د هغه وخت افغان شاهزادګان هم قرار پاتې نشول. دواړه د کابل د سلطنت د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کولې. عبدالرحمن خان د امیر محمد افضل خان زوی له تاشکنده او محمد ایوب خان د امیر شیر علي خان زوی له هراته په دې هڅو کې وو، خو انګریزانو عبدالرحمن خان ځکه غوره کړ چې له لوی کندهار تیر شي او هغه ګوډاګی یې رسما د کابل او ورپورې سیمو د امیر په توګه ومانه. افغان ولس ته دا د زغمل نه و. جهاد په کابل، مشرقي، جنوبي، غزني او کندهار کې په شدت روانو. په بیل کړای شوي کندهار کې چرکي عملیات پراخ شول. پر انګریزانو او د هغوی په کاروانونو پر لپسې بریدونه کېدل چې بل اخره انګریزان د ښار په څلورو دیوالونو کې کلابند شول. افغان مخورو او مشرانو ایوب خان ته پر لپسې احوال ورکوي چې ملت عمومي پاڅون ته چمتو دی. د هرات او ورپورې سیمو ولس د 1880 کال په جون کې د دیني علماو په فتوا سره ایوب خان د افغانستان د امیر په توګه وټاکه او د ده په نوم یې خطبه وویله. په دې توګه د انګریزانو په ضد اعلان وشو او ګڼ شمېر ملي مجاهدین مخ په کندهار او کابل راوخوځېدل. د کندهار پوځي قومندان جنرال بروز او سیاسي افسر سینټ جان ته د 1880 کال د جولای پر 12 خبر ورغی چې د ایوب خان د پوځ مخکښ ځواک واشیر ته رسیدلی او دی په خپل هم ډیر تر لري نه دی. د جولای پر 20 یو برتانوي غونډ هلمند ته ولېږل شو او په همدې ورځ د ملي مجاهدینو دغه لښکر هم د میوند دښتې ته راورسېد. دواړه پوځونه یوه اونۍ یو بل ته مخامخ پراته او د جولای پر 20 دومره توده غزا پیښه شوه چې ان په اسیا او ټول ختیځ کې د برتانیې ملا مور ماته کړه. له لرې بامونو او غونډیو له اخوا ښځو، زړو او ماشومانو دا غزا په اندېښنو او دعاګانو څارله. کله چې د مجاهدینو مقاومت د ډېرې تندې او ګرمۍ له لاسه څپانده شو او د کلابندۍ په حال کې شول، نو ښځو بې اختیاره ورټوپ کړل او په غزا کې د خپل وروڼو ملاتړ وکړ. په دغه حالت کې د افغان غازیانو بیرغ وړونکی هم ټپي شو او ملي بیرغ یې له لاسه ولوېد.
پیغلې ملالۍ له ټپي سرتیري څخه توره واخیسته او خپل پړونه یې پرې د بیرغ په توګه وتاړه او د غازیانو وینې یې په دغو لنډیو په غورځنګ راوستې. خال به د یار له وینو کېږدم چې شینکۍ باغ کې ګل ګلاب وشرموینه، که په میوند کې شهید نشوي خدای رو لالیه بېننګۍ ته دې ساتینه. دې غزا کې افغانانو یو ځل بیا یرغلګرو ته دا وښوده چې افغانستان له ستوني نشي تېرولی. له میوند تښتېدلي انګریزان هم پسې واخیستل شول او ان په کندهار کې هم آرام پاتې نشول. د هر افغان نر او ښځې لخوا وژل کېدل. په دې جګړه کې د انګریزانو د غرور له ماتېدو سره سره په پوځي او ستراتیژیکه توګه هم ګڼ زیانونه واوښتل. د وژل شویو یرغلګرو شمېر له 10,000 هم اوړي، څوک 12,000 او څوک بیا تر 14,000 یادوي. برتانوي 86 نمبر کنډک پرته له یو کس څخه ټول تباه شول. د دې غزا په اړه یو ژوندی پاتې شوی انګریزي افسر خپلې کورنۍ ته لیکلي یوه ستره تباهي راپېښه شوه. زموږ جندي نښانونه د موسیقۍ ترومان او ډولونه د مهماتو په شمول دښمن راڅخه ولجه کړل. زه وروسته له هغې چې ماتې راګډه شوه 3 ځله پر ځمکه پرېوتم. حال دا چې زموږ ځواکونه له ډېرې وېرې وتښتېدل. زموږ تورن ووژل شو. شپه تر سهاره د منډو او تعقیب په حال کې وو. په دې غزا کې 200 شاوخوا افغانان هم شهیدان شول چې نن د میوند هدیره ورباندې ګلورینه ده او ټول ملت پرې ویاړي. انګریزانو غوښتل چې خپله ماتې توجیه کړي، نو یې د عبدالرحمن خان ملاتړ وکړ. هغه یې پر تخت کېنو او د خوندي وتلو لپاره یې پلمه جوړه کړه. د دې ترڅنګ د ملي اتل سردار محمد ایوب خان د ځپلو لپاره هم لا وتړله. د برتانیې د خپلې بې حیثیتۍ په بدل کې ایوب خان ته د غاښ ماتونکي ځواب پلان درلود. دوی امیر عبدالرحمن خان ته د زیات مالی او پوځي مرسته ورکړه. د کندهار بیلتون او د افغانستان له تجزیې څخه د عبدالرحمن خان تېرېدل د کندهار والي شیر علي ته د هغه د بېکفایتۍ او نفرت له امله د تقاعد ورکړه. د انګریزانو هڅې وې چې له ماتې وروسته یې بیرته پیل کړي. په کار خو دا و چې د انګریزانو د دوهم ځل شرمېدلې ماتې ننداره وشي، خو عبدالرحمن خان یو ځل بیا عزت ورکړ او هغه یې خپلو موخو ته ورسول. انګریزانو همدغسې هم وکړل او له کابله یې لوی منتخب او خورا مجهز پوځ د جنرال رابرټس په قومانده کندهار ته ولېږه. له هنده هم تازه ځواکونه د سیبي بولان کورک له لارې مخ پر کندهار وګمارل شول او د 1880 کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه په کندهار کې سخته جګړه ونښته چې د ایوب خان پوځ په پیرپایمال او په چهل دختران کې لکلک مقاومت سره مات او خاکریز ته پر شا شول. کندهار او هرات دواړه انګریزانو ونیول او امیر عبدالرحمن خان ته یې وسپارل او د کندهار 1880 ورځنی بیلتون په دې ډول پای ته ورسېد. بریتانوي پوځ د 1880 د اپریل تر 20 یعنی د میوند له جګړې پوره 9 میاشتې وروسته له کندهاره ماتې خوړلې ووته. د انګریز افغان دوهمه جګړه د انګریزانو په دې وتلو سره پای ته ورسېده. همدارنګه د میوند جګړې په اسیا کې د انګریزانو استعماري پای پیل کړ. د میوند جګړې د افغانستان مخکنی بشپړتیا او ملي واکمني تامین کړه. د میوند جګړې افغانستان له ملوک الطوایفي څخه خلاص کړ. د میوند جګړې د نارینه او ښځینه افغانانو میړانه او افغانیت ثابت کړ. د میوند جګړې د تاریخ د مخکینیو پاڼو په اړولو سره معاصر تاریخ پیل کړ. دې جګړې د اسیا ولسونه د برتانوي استعمار په وړاندې راویښ او د خپلواکۍ په مینه پوه کړل. د میوند جګړې غازي ایوب خان، جنرال تاج محمد خان، ملا یحیی اخوندزاده، میر بچهان کوهدامني او امیر محمد خان د ملي اتلانو په توګه ثبت او ثابت کړل. د میوند جګړې طالبانو ته همیشنی سبق ورکړ او وروسته به هم د دغسې خاینه اهدافو نامرد څېرې او عزایم د تورو خاورو میلمانه کړي. د معلوماتو له کتلو او اورېدلو نړۍ مننه. کوم معلومات خوښ شوي وي ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.